مرگ و سکولارستان و زنده باد مجاهدین. شما داد از مردم سالاری میزنین، مگر اینا مردم نیستن؟ مگر این 100,000 مردم نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه؟ شما مرگ و سکولارستان و زنده باد مجاهدین، زنده باد مجاهدین. شما داد از مردم سالاری میزنین، مگر اینا مردم نیستن؟ مگر این 100,000 مردم نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه؟ شما داد از مردم سالاری میزنین، مگر اینا مردم نیستن؟ مگر این 100,000 مردم نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه؟ شما داد از مردم سالاری میزنین، مگر اینا مردم نیستن؟ مگر این 100,000 مردم نمایندگی از مردم افغانستان. شما داد از مردم سالاری میزنین، مگر اینا مردم نیستن؟ مگر این 100,000 مردم نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه؟ شما داد از مردم سالاری میزنین، مگر اینا مردم نیستن؟ مگر این 100,000 مردم نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه؟ شما بزرگان صحبت میکنند، منتظر کاروانایی که از مشرقی بزرگ، از شمالی بزرگ در راه هستند، منتظر اونها میباشید و برنامه ما انشاءالله تمام. آمدن دولت اسلام در سراسر افغانستان آزاد، مستقل و فارغ از جنگ باشیم. برادران و خواهران عزیز، کشور از آن مجاهدین و آزادیخواهان مؤمن است که برای آزادیش قربانی دادند و در برابر هر متجاوز و اشغالگر آتم غشتانه ارگ عزیز، بیایید امروز و در این اجتماع بزرگ و تاریخی به امارت اسلامی طالبان نیز بگوییم که یک راههای خاتمی فوری جنگ و رسیدن به صلح جستجو و انتخاب کنید. با تشبث مشروط توافق کنید، مشروط با آمادگی ارگنشین‌ها به استعفا و انتقال قدرت به حکومت جدید و قابل قبول برای همه. به طور قضایای مهم ملی چون چگونگی نظام آینده، قانون اساسی بعدی کشور ما بعد از اشغال، بعد از آزادی افغانستان، جایگاه و نقش احزاب سیاسی در نظام آینده، سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت بعدی ما و به مرجع محول شود که نمایندگی اکثریت قاطع ملت بوده و از حمایت قاطبی ملت برخوردار باشد. این قضایا را نباید و نمیتوان در مذاکرات چند گروه و چند شخص به باز گرفت و سیاسی حل و فصل کرد. پنج مبتنی بر تقسیم قدرت میان احزاب سیاسی نه تنها همواره ناکام بوده و نتایج مثبتی تحویل ندادند، بلکه اکثرا به تجزیه کشورها و تفرقه درگیریها. ما در مراحل از حالت کنونی با سابق و نظاممند به نظاممند شدن کشور به حکومت متحد یک دست مشتمل بر شخصیت‌های غیر متنازع فی و دارای سابقی یک ضرورت داریم. از دیر زر به او گوری که تردین با تظاهرات قلب تظاهرات شروع دی به او گوری که راتون که تظاهرات سمره پرتمین اوستر ہوئی. زمون غوښتنه دا ده
هدفي ترورونه فورا او له ځنډ پرته او د تل لپاره متوقف کړل. ټولو ته جواب ده چې په دې هدفي ترورونو کې چې د حکومت تر سیطرې لاندې شاهینو کې ترسره کېږي، د دولت او حکومت د سیاستونو مخالفین او معترضین په نشه کېږي، علما په نشه کېږي، اسلام ته متعهد شخص د جنګ مخالفین هغه چې د دې بحران خاتمه غواړي یوازې دوی په نشه کېږي، د حکومت او سکولران نه په نشه کېږي. معلومه ده چې د دې ترورونو تر شا د چا لاس دی. دا لړۍ بنده کوي. دوهم خپل یرغمل کې ونیسي. د مظلوم افغانانو زامن مري، سکولرانو او د دولتو زامن چې کورنۍ اولاد یې ټول په بهر کې دي، له جنګ لرې، مسؤل او خوندي. د آزاد خپلواک د جنګ فارغ او د داسې سولات. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دغو مطالباتو ته تمکین ونه کړ نو موږ به پر لفظي مستمر تظاهرات پیل کوو. موافق یې؟ تظاهراتو مطالبه به هم دغه مطالبات چې نن اعلان کړ دا آسانه غوښتنه، یوه غوښتنه، زیات نه، فقط یوه غوښتنه، او هغه دا چې دا واکمن نو د دې اهلیت او کفایت نه لري چې اقتدار په کرسي شي، هغوی باید استعفا وکړي. د هغوی موجودیت د جنګ د دوام عامل دی. موافق یې چې د راتلونکو تظاهرات دا چارواکي حتما باید استعفا وکړي. او تاسو د دې لپاره چې دوی په دې تظاهراتو کې شرکت ونه شي کړلی او دنیا ونه ګوري چې څه غواړي او حکومت په کوم حالت کې دی، د دې غواړي شتمنۍ د پردیو او پردیپالو واکمني پای ته ورسېږي. آیا معتقد دید که عامل اصلی تمامی ناامنی‌ها، ناهنجاری‌ها، فسادها و اختطاف دین ستیزانی حکومت است؟ حاضری به این وضعیت دردناک خاتمه ببخشید؟ معقول ملت اعتنا نکرد، آیا به تظاهرات دوامدار تا تغییر مثبت و عمیق در وضعیت کشور آماده اید؟ آیا به این هم آماده اید که قیام ملی و سرتاسری در همه کشور برابر بیفتد اگر به خواسته های ملت تمکین به اعتنای صورت نگیرد؟ زمامداران کار و کور مغرور به حمایت های اجنبی به هوش بیایید و صدای مردم را بشنوید. این فریاد فرد ملت ماست. چیزایی که اینجا مردم دست بلند کردن و تایید کردن این خاص همه ملت است. تر ځای داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانانو د خپل مزید تفاهم په نتیجه کې جوړ شوی
غواړي په آزاد او مستقل افغانستان هر کله د خپل امیر سره روان یو انشاءالله. بزرگان صحبت میکنند، منتظر کاروانایی که از مشرقی بزرگ، از شمالی بزرگ در راه هستند، منتظر اونا میباشیم و برنامه ما انشاءالله تمام. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره